قباحتونه ذکر دا قرآن کې د مهاجرینو او د انصارو قباحتونه ذکر په دې کې عثمان بن عفان او عمر بن خطاب رضی الله عنه لګیدل دغه قباحتونه چې د دې ذکر وي د مهاجرینو او انصارو هغه څوک چې الله په ثنا ویلي دا کوم مخکې تاسو یې څه وویل دا غي مبارک دی وایي چې نه د دې قباحتونه په دې کتاب کې ذکر هغه ته وایي دا عثمان بن عفان رضی الله عنه لري هغه د صحابه لري کړ او تدبیر او چلے وکړ هغه یې لري کړی ها تعالی کې د بل گمراهي شروع کړه بل گمراهي شروع کړه پاوندا قرآن چې چونکې علي رضی الله تعالی عنہ کوم کتاب باندې خلقو کې فیصله کوي تاریخ په دې شاهد دی کوم کتاب چې علي رضی الله عنه په خپل خلافت دوران کې فیصله وکړي کله علي رضی الله تعالی عنہ ویلي چې ابو بکر رضی الله عنه په دور کې یا عمر رضی الله عنه په دور کې یا عثمان بن عفان رضی الله عنه په دور کې چې ما سره کتاب ورته ویلي وکړ جوړ کړي چې هغه راوته ویل چې ما سره کتاب دې تاسو نه خیم تاسو په قبایح پکې تاسو ځان هغه لري کړی دي زه به کله راوباسم بل دروغ جوړ کړم هغه به اړه راوباسم چې کله مهدي راشي نو دوی عقیده دا چې خاص کر هغه ډله چې دا اوس په ایران کې دوی عقیده دا ساتي چې زموږ دولس امامان دي نو وایي هغه مصحف به کله راوځي چې کله هغه دولسم امام دولسم په امام په باره کې عقیده لري چې هغه ستوري ته ننوتی دی او هغه به د ستوري نه راوځي څوک وایي چې څلور کلن او څوک وایي چې ناپنځه کلن او هغه چې د پټ شو د سنیانو د ویرې نه د مسلمانانو د ویرې نه او په ستوره کې پټ دی تر اوسه پورې انتظار کوي نو ته ما ته ووایه چې د دې نه احمق خلک شته نور شته د دې وجې نه سلف وایي چې حمق او بیق له خلک همدا شی کوي نو ورونو د دوی کتابونه بل غټ ضلالت او ګمراهي دا ده چې د دوی کتابونه دغه کوم چې دوی په اعتماد کوي کافي د کلیني بحار الانوار د مجلسي او دا نور غټ کتابونه چې صدوق دوی کې غټ بولاده مسائل الدرجات صفار حسن بن صفار غټ بولاده دریم قرن دې ټول دا ذکر کړی دي چې دا قرآن کریم تحریف نه پکې لاسوهنه پکې شوې ده او به بابونه جوړ کړي چې فلانه باب فلانی آیات کې دا اندر کلمه انځ شوې ده فلانی آیات کې دا کلمه پرې کړه کومه کلمه علي رضی الله عنه نو پکې نه نشته دا علي رضی الله عنه پکې نشته چې دا قرآن کې دا خدا دې صحابه پټ کړي دي مسلمانانو پټ کړي ولې چې عقیده سره چې علي رضی خلافت حق نو عقیده دا و چې مهاجرین او انصار خلافت غصب کو ابو بکر رضی الله عنه خلافت غصب کو بچانه علي رضی الله عنه وسرونو سوال دا پیدا کی چې دا موضوع امامت دومره قوي موضوع ده خلافت دومره قوي موضوع ده نو یو ګمراهي کې بل اضافه څه ده قرآن محرم کدي آیاتونه شته چې هغه آیاتونه دې پټ کړي هغه به کله راوځي صحیح قرآن کله چې زموږ مهدي راشي نو سماران عقیده ساتي رسول الله ویلي چې مهدي به راځي خو د هغې نوم به څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث وایي چې د هغه نوم به زما د نوم په شان او د هغه د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شان دی یعنې مونږ نوم به صحیح محمد ابن عبد الله مهدي به نوم دی محمد ابن عبد الله مونږ د عقیده سره دوی مهدي چا ته وایي په دې کې ډېرې ډلې دي خو مونږ به هغه ډله چې دا ځان ته دولس امامانو باندې عقیده ساتي کوم چې ایران دی دوی وایي زمونږ دولسم امام محمد ابن حسن عسکري حسن عسکري ولسم امام دی دوی بله عقیده ساتي چې امامان به په حقیقت کې دولس ځکه خبره په دې بنا ده چې امامت حق دی د علي رضی الله او دی د هغه د رسول صاحب د کورنۍ نو چې د رسول صاحب د کورنۍ ویني هغه څوک دي هغه به ساتي ځینې روایتونه کې بیا داسې هغه پټوي ځکه د دې کتابونه ټول د تراقونو د خرافاتو نه ډک دي نو مشوره کړې دا ده هغه څوک چې دا کوم په ایران کې دي دا کومه ډله چې اثنا عشري ورته وایي چې دوی د 12 امامانو قایل دي نو دوی وایي چې علي رضی الله عنه اولنی خلیفه و بیا پسې حسن رضی الله عنه بیا پسې حسین رضی الله عنه بیا پسې د هغه زوی و بیا پسې د هغه زوی و تر دې چې سلسله حسن عسکري ته راوړه حسن عسکري ولسم او دولسم محمد بن حسن د هغه یو زوی و خانو تاریخ پوهانو دا حقیقت څرګند کړی دی چې د دوی دولسم امام سره نشته دی حسن عسکري میراث تقسیم شوی دی مور یې میراث کړی دی او بل څوک دی چې دغه دوی وارثان دي او د هغه بچی شته دی سره دوی دروغ وایي کلک او هغه باطلې خبرې کوي نو دروغ یې جوړ کړل چې نه ځکه ګمراهي کې سړی راکاږي یو ګمراهي بله ګمراهي ته راکاږي چې دا په سړی کې پټ شوی دی نو ستاسو
په ایمان باندې وایي دا سړي عقل مني چې 5 کلن او یا چې کوم دی 4 کلن او 4 میاشتو ماشوم هغه په سوړه کې پټېږي او دوی ورځي او ورته ولاړي او ورته وایي یا مولا راوځه په ابتدای د دې دین ټول په خرافات دی ولاړ دی په ابتدا دور کې زموږ د دارې رسول راغلي چې دا به یو څو میاشتې شپږ میاشتې پس راولي شپږ میاشتې پس راولوته موده له نور اضافه کړو درو جوړ کړي چې دا به دوه کلونه کوي پس راولي چې هغه راولوتل چا په کوم چې صورت ته تاریخ کال باندې راولي چې هغه راولوتل نو په څه چې درو وسلو ډکړي نو دا هغه وخت چې دې وخت معلوم نه دی وخت معلوم نه دی په څوره کې پټ دی او دعاګانې جوړې کړې چې یا عجل الله فرجه تاسو مکل اورې نه ایران عجل الله فرجه د شیګان دا وایي چې الله دې زر وسره وباسي دې ټول نه الله زر وباسي نو دای بل خبره ورونو دغه ضلالت چې زموږ قران کریم دا قران کریم باندې ایمان نه لري دا قران کریم محرف راشه د توحید کلمه ختم کړه د دې وجه چې د توحید کلمه ختم کړې ده لا به ویم نو د دې په دې چې د الله عبادت کی د قبرونو عبادت د دې په دې چې د الله عبادت کی دوی چې په چا کې عقیده لري چې دا امامان دي دا هغه عبادت د قبرونو عبادت شروع کړي د دې وجه نه په دې خبره باندې پوه شئ چې په قبرونو مزارونه جوړول دا په مسلمانانو کې مخکې نه داسې رایج دو کله چې د شیعاګانو دولت چې په دې کې وډاله وه په مصر باندې په څلورم پېړۍ کې دوی دولت کړی دی 100 کاله 100 کاله په مصر کې په مغرب کې د دوی ډلې تېرې شوي دولت الفاطمیین ورته ویله عبیدیین ورته ویله د دروغو دعوې کوله چې موږ رسول الله صلی د کورنۍ او مسلمانان یې قتل کړي هغه وخت کې دوی څه شر شروع کړ په قبرونو باندې مزارونه شروع په اصل کې قبرونو باندې مزارونه جوړول دا د مسلمانانو د سنیانو کار نه دی دا د شیعاګانو کار دی نو دوی چې د الله عبادت وکړي جومات ته لاړ شي د کعبې احترام وساتي هغه احترام ټول په خپلو هغه چا په باره کې چې هغه جلیل القدر صحابه هم پکې تېر شوي دي تابعین هم پکې ښه تېر شوي دي ښه خلک تېر شوي دي ټول حسین رضی الله عنه پلای یا علما دي یا فقها دي یا زاهد خلک دي خو لیکن دا څه چې دروغ نه دا دوی ورپورې چپړي دي هغوی دا خبرې نه دي دا هغوی نه صحیح روایتونه دا راغلي چې دا دوی کومې خبرې کوي دا هغې هغه باطل کړي نو د هغوی په باره کې مثلا زه به یو مثال وایم د حسین رضی الله عنه د قبر په تعلق باندې چې د دې زیارت ته څوک لاړ شي مختلفې خبرې ما سره وایي خو اوس تاسو ولې نشو ذکر کولی خو لا نړ تاسو د دوی د کتابونو حوالې دي کله وایي چې حسین رضی الله عنه د قبر زیارت څوک وکړي نو د 50 حج اجر یو درو کله یو روایت بل روایت وایي چې نه د 80 حجر اجر بل روایت په کتابونو کې دی چې د هغې زیارت د قبر یې وکړو نو د 100 حجر اجر دی په بل روایت کې دی چې دا تا د زیارت د حسین رضی الله تعالی عنه وکړو نو داسې دی لکه کمن زار الله فی عرشه لکه د الله سره په عرش ملاقات شو روایتونه نور شو کړي چې د حسین رضی الله عنه ملاقات ته وایي د دې قباحتونه واوره د حسین رضی الله عنه ملاقات ته وایي الله راځي ملائکه ورته راځي وایي په دې کې مقصد څه دی چې خلک د الله د عبادت نه د لا اله الا الله نه وایي چې ته د قبرونو عبادت کې وایي چې دین ختم کی مقصد مشکل دین ختمول دي کنه نو دعوه دې کړی دا یو فردی شکلی ظاهری پر جوړ کړی اهل بیت او موږ اهل بیت محبین موږ علی الله محبین نه کذابین دي دروغجنان دي مکارین دي د مکه او زرونه راکې د حسین رضی الله عنه قبر مبارک دغه په رسول الله ساتي عقیده ساتي همدار د علی رضی الله تعالی عنہ مبارک دغه عقیده ساتي چې چا دې زیارت کو دوه غټ اجر لبی دوه حج اجر لبی بلکې ځله راځي کې دا راځي کعبه زیارت د دې زیارت بهتر دی کعبه زیارت ده د دې زیارت بهتر دی څو پیدا کیږي چې کعبه ولې راځي روزنه مونږ د داري وکړم چې کعبه چې موږ مقصد دا نه دی موږ مقصد دا دی چې خپل امامانو د قبرونو زیارت وکړو هم په مدینه کې حق هلته لاړ شو په بقیع کې حق هلته لاړ شو اوس چې قرآن دوی نه مني راشه بله واوره
قرآن چې نه مني او وایي چې دا حدیث د پیغمبر دی چې دا کوم صحابو جوړ کړي دا نه مني نو څه کوي بل یو بل دروغ او ګمراهي جوړه کړه نو راغلل خپلو امامانو په باره کې دا عقیده وساتله چې دا معصوم دي دا څه دي معصوم ډېره ګناه نه کوي دا نه سوه کېږي نه خطا کېږي نه صغیره ګناه کوي نه غټه ګناه کوي نه د پیدایش نه مخکې ګناه کې صادرېږي نه د پیدایش نه وروسته چې ګناه صادرېږي دا معصوم دی ولې دا خبره کوي اوس دین خو یو شی خو نقل کړي که نه چې چا ته خو منسوب دي که نه قرآن خو نه ده قرآن خو هغه صحابه جمع کړی دی چې هغه مرتد دي په نسبت پیغمبر دغه حدیث چې موږ امامو او صحیح طرف باندې راغلي دي مسلمانانو د صحابو نه موږ راغلي صحابه مرتد شو چې دا نه مني او اسلام خو ختمول غواړي نو اوس یې بل څه نه جوړوي که نه نو هغه څه دا جوړ کړه چې دا زموږ امامان چې دي که نه دا معصوم دي دا عصمت عقیده وي دا معصوم دي د دې نه ګناه نه کېږي دا چې څه وایي تر دې پورې ما حوالې راوړی خو دا اوس پرېږدم لکه د دې ټول وایي دا دوی په غاټ کتابونو کې معتمد کتابونو کې چې دوی ورته آیت الاسلام حجت الاسلام القاب ورکوي او هغه د مسلمانانو هغه غاټ چې مسلمانان هغه خبرونه استعمالوي د اسلام حجت یې ګڼي او د اسلام نښې یې ګڼي هغه القاب ورکوي دغه کتابونو والا ته هغوی په کتابونو کې دا راوړي دي چې زموږ امامان معصوم خمیني په خپل کتاب کې لیکي دا خمیني دا وایي چې زموږ امامان دا لوی حوالې ته ځایه به ورته وایي فخر چې دوی وایي زموږ د امامان داسې مرتبه ده چې هغې ته نه فرښته مقربه رسېږي او نه ورته نبي مرسل رسېږي هغه پیغمبر چې رالېږل شوی دی هغه زموږ امامان مرتبې ته نه رسېږي فرښتې هغې مرتبې ته نه رسېږي هغوی داسې خلافت تکویني په دې ځمکه کې لري دا او داسې مقام لري لوړ چې هغه فرښتې هم ورته نشي رسېدلی دا د خمیني په خپل کتاب کې او دی د خري دا مخکني د ګمراهانو امامانو نه دا خبره اخیستې چې امامان معصوم دي د هغوی نه خطایي نه کېږي او دا هم خمیني هم لیکلي دي د دوی مخکني کتابونه هم لیکلي دي چې د دوی ویناګانې ځکه اوس ځان له دین جوړوي که نه بل دین راوړي وخت اوس حقیقت کې دین دی بکه د دوی ویناګانې امامانو ګوره نه دي ویلي ټول منسوب دی چې دا فلاني ویلي امام ابو جعفر ویلي او پیغمبر علیه السلام وایي دا امام ابو عبدالله علیه السلام ویلي او دا چې د امام رضا علیه السلام ویلي ټول د دروغ روایتونه هغه ته منسوبوي او کتابونه یې په دې باندې ډک کړي وایي د دوی ویناګانې داسې دي لکه د الله وینا د دوی ویناګانې چې چا رد کړي کالراد علی الله ورسوله داسې دی لکه په الله رد وکړي د الله خبره رسي داسې دی لکه د رسول خبره رسي ځکه دین بل نه ګورئ که نه قرآن بل نه دا عقیده دوی د خپلو امامانو په باره کې لري دا عقیده دوی بابونه راوړي دي زه تاسو ته مثلا لنډ وایم داسې بابونه راوړي دي چې په هغې کې صرف هغه بابونه درته ذکر کوم چې تاسو ته دوی هغه قباحت هغه معلوم شي په بابونو کې ځینې دا وایي چې باب ان الائمه دا کافي د کلیني کافي د کلیني مشهور بنالی دی لکه موږ چې صحیح بخاري دی وایي باب ان الائمه علیهم السلام ولاة امر الله وخزنة علمه امامان چې دي وایي دا د الله د امر والین دي او د الله د علم خزانه دي بل باب وایي چې باب ان الائمه علیهم السلام نور الله عز وجل امامان چې دا د الله رڼا بل باب وایي چې امامان اذا شاءوا ان يعلموا علموا چې کله خوښه چې په کومه خبره باندې پوه شي پوهېږي د الله دې پېژني چې د امام په باره کې عقیده ساتي چې کله خوښه شي پوهېږي بل باب دا صرف باب روایتونه پرېږده صرف باب بل باب سړي چې امامان چې دي یعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختیار منهم امامان چې دي دی پوهېږي چې کله مرو دا ټول دروغ دي چې کله مړ کېدل تمام والا دوی سینې ویو ځانونه وایي چې حسین رضی الله عنه شهید شو نو چې یو سړی جنګ ته ځي او هغه حسین رضی الله تعالی عنه کامیابي غوښتله که دی غوښتې چې ځینې قتل شي حسین رضی الله تعالی عنه په حقیقت کې هم دوی قتل کړی دی دا کذابین او دروغجنان دي دوی به د کوپینو څخه تورې لېږل چې راشه موږ تاسو سره ملګري چې کله لاړل په میدان کې پرېږدي دې ته د دې وجې نه رافظه ولې وایي نو دوی غدر او خیانت دا دی رافظه زید بن علي بن حسين ګوره علي بن حسين دا علي بن حسين رضی الله عنه رسول الله لمسه دا هغه زوی علي دا هغه زوی زید چې ځینې هغه عقیده باندې زیدیه کوم چې په یمن کې
هغه سره ملګری دا غوښ خلیفہ هغه سره خلاف